د افغانستان او ایران د اوبو لانجه آیا د لوبې قاعده بدلولی شو؟ وړاندې له دې چې افغانستان او ایران په 1951 مریض کال د هلمند سیند د اوبو د ویش په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي، د هلمند د اوبو پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړې او اختلاف خپله سلمه کلیزه پوره کړې وه. خو دا په دې معنا نه وه چې دواړو هیوادونو په دې اوږده زماني مقطع کې هیڅ کله هم د شخړې د سوله حل لپاره مجال او فرصت نه و موندلی. په دې موده کې دوه حکمیتونه دایر شول. د بهرنیو هیوادونو منځګړیتوب ته مراجعه وشوه او ګڼ شمېر ډیپلوماټیک کوښښونه وشول، خو پرېکړې نتیجه یې نه درلوده. د 1951 کال تړون دواړو هیوادونو د سیاسي اړیکو په تاریخ کې د عطف ټکی و، ځکه چې تر دې مخکې د افغانستان او ایران مناسبات تل د اوبو د لانجې له امله درېنګلي وو. د هلمند تړون د دې ترڅنګ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو د ویش یو قانونمند چوکاټ رامنځته کړ. د لوبې یوه داسې قاعده یې معرفي کړه چې په راتلونکي کې د اختلاف او شخړې لپاره هیڅ دلیل نه پرېږدي. خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې تړون ته د همکارۍ د یو اغېزناک چوکاټ او قانونمند رژیم په توګه مراجعه نه کیږي؟ ولې د ملامتۍ او دایمي اعتراف سیاست پای نه لري؟ آیا اوسنی تړون چې د 100 کلنې لانجې پایله ده بدیل درلودلی شي؟ که ځواب هو وي، بیا به څومره وخت ونیسي چې دواړه دولتونه له ننګونو په دې ډک عصر کې یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي؟ دا چې ولې د مسلې حل دومره ساده نه برېښي؟ بې ګټې به نه وي چې پر اصلي موضوع تر تم کېدو مخکې د افغانستان او ایران ترمنځ هایدروپولیټیکي مناسبات د هغو تاریخي پیښو په رڼا کې وشنو چې په تېرې یوه نیمه پېړۍ کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو سیوری غوړولی. دا به مرسته وکړي چې زموږ د بحث د اصلي موضوع چې هغه د لوبې د اصلي قاعدې په توګه د هلمند تړون ته درناوی دی، تاریخي، سیاسي او حقوقي سیاق روښانه شي. د ډیلټا پر زړه د ګولسمټ کرښه هلمند سیند او د هغه اصلي مرستیالان په مرکزي افغانستان کې د بابا له غرونو څخه سرچینه اخلي. دغه سیند د غرونو او درو په منځ کې تر مزل وهلو وروسته د هلمند ګرشک هواره ځمکو ته ځان رسوي او له دې ځایه بیا د سهیل لویدیځ په لور د پراخه دښتو پر سینه تېرېږي او بالاخره ځان نیمروز په چهار برجک ولسوالۍ کې له ایران سره نږدې کمال خان بند ته رسوي. سیند له کمال خان څخه مخ پر وړاندې شاوخوا 4 کیلومتره شمال لور ته مزل وهي او بالاخره یوې نقطې ته رسیږي چې د کوهک یا د سیستان بند په نامه یادیږي. دلته سیند دوه څانګې جوړوي. شمال لور ته بهیدونکي مرستیال چې د پریانه د هلمند اصلي سیند په نامه مشهور دی، د افغانستان او ایران ترمنځ شاوخوا 19 کیلومترو په اوږدو کې ګډه نړیواله پوله جوړوي او بالاخره په افغانستان او ایران کې د پوزک او صابري په نومونو دوه جهیلونو ته تویږي. دویم مرستیال چې د رود سیستان په نامه یادیږي لویدیځ او شمال لویدیځ لور ته د ایران په خاوره کې د هامون یا هریمند جهیل ته بهیږي. د اوبو دغه جغرافیه چې پورته تشریح شوه د ډیلټا بڼه لري. دغه ډیلټا چې د هلمند له اصلي سیند د هغه له عمده مرستیالان او د هامون په نامه له 4 لویو جهیلونو څخه تشکیل شوې ده. په پخوا زمانو کې سیستان ته ځانګړی اقتصادي، ټولنیز او ایکولوژیک اهمیت وربخلی و. د هلمند د خوږو اوبو له برکته د سیستان خلکو نه یوازې پراخه ځمکې کرلې، بلکې د هامون جهیلونو تر څیرمه خلکو د مالدارۍ، کب نیونې او ښکار پر صنعت هم بوخت وو. خو د دې سیمې بخت هغه وخت چپه شو کله چې افغانستان د تزاري روس او انګلیس د سترې لوبې په فرزون غوره شو. د 1850 او 1860 کلونو ترمنځ چې افغانستان د 15 کلنۍ کورنۍ جګړې او مالوک الطوایفي له امله د خپل تاریخ تر ټولو سختې شیبې تجربه کولې، د احمدشاهي افغانستان تر قلمرو لاندې په سیستان سیمه کې لوی جیوپولیټیکي بدلون په لاره و. دا لوبه چې ریښه د برېټانیا او روسیې ترمنځ د هند نیمه وچه د تسخیر لپاره سترې لوبې یا ګریټ گیم ته رسیږي. د ایران د فتح علي شاه قاجار په وخت کې په 1812 میلادي کال کې د روسیې او ایران ترمنځ له ګلستان تړون څخه پیل او په 1850 میلادي کال کې د برېټانیا او ایران ترمنځ د پاریس تړون په لاسلیک سره تحقق وموند. د ګلستان تړون په پایله کې ایران پر ګرجستان، دربند، باکو، شیروان، ګنجه، قره باغ یعنی اوسنی
آذربایجان او ارمانیا باندې خپل نفوذ له ورکړ. ورپسې په 1828 کال کې د ترکمنچای تړون لاسلیک شو چې پر بنسټ ایران نخجوان وبایلود او یو شمېر نور اقتصادي امتیازات هم روسیې ته ومنل. ایران ورو ورو د روسیې د نفوذ په دایره کې ونښت او پر قفقاز او منځني اسیا یې ولکه ټینګه کړه. دا چې د ایران قاجاري دولت د روسیې تر اغېزې لاندې و، نو ایران یې ولمسه و چې پر هرات یرغل وکړي او پلان داسې و چې ایران به په تدریج سره په هرات کې د روسي نفوذ ته لاره هواروي او په دې توګه به روسیه له هرات څخه ځان هند ته رسوي. په 1838 میلادي کال کې ایران پاچا محمد شاه قاجار د هرات د اشغال لپاره پر بادغیس یرغل وکړ او د هرات شاوخوا یې کلابند کړ. د ایران دغه عمل انګریزان ورخطا کړل او هغوی پر غبرګون کې د ایران په جنوب کې د خرمشهر، بوشهر او د فارس خلیج کې ځینې ټاپوګان اشغال کړل. ایران وډار شو له هرات څخه خپل ځواکونه پر شا کړل. بالاخره د فرانسې د پاچا ناپلیون په منځګړیتوب په 1850 کال کې د انګلستان او ایران ترمنځ د پاریس تړون وشو. د تړون په 5مه ماده کې څرګنده شوې وه چې انګلیسان به د ایران له بندرونو او اشغالي سیمو څخه په دې شرط خپلې قواوې بس چې ایران سملاسي خپل ځواکونه او کارکوونکي له هرات او ورڅیرمه سیمو څخه بهر کړي او دا کار باید په 3 میاشتو کې وشي. په 6مه ماده کې زیاته شوې وه چې ایران به د هرات د مالکیت په اړه له ټولو ادعاو تیریږي او هم به هلته ځایي واکمنان نه هڅوي چې د ایران د شاهنشاه په نامه سکه ووهي او یا هم خطبه ووایي. او وروستۍ خبره دا چې ایران به له افغانستان سره د هر ډول شخړې او اختلاف په صورت کې د انګلستان حاکمیت او رایې ته مراجعه. که څه هم د پاریس تړون پر بنسټ ایران له هرات څخه لاس واخیست، خو انګریزانو ایران ته فرصت برابر کړ چې د هرات پر ځای پر سیستان کې خپل سیاسي نفوذ ټینګ کړي. افغانستان چې دا مهال د بارکزي کورنۍ د سردارانو ترمنځ ویشل شوی و، د هرات واګۍ د امیر دوست محمد د وراره او زوم سلطان احمد خان په لاس کې وي او نوموړی هم د ایران له پاچا سره بیعت کړی و. امیر دوست محمد خان په ختیځ کې د سکانو د پاڅون تر ځپلو وروسته د هرات د الحق په تکل و او بالاخره هرات په 1843 کال کې د امیر دوست محمد خان د واکمنۍ تر قلمرو لاندې راغی. امیر غوښتل چې سیستان هم د افغانستان برخه وګرځوي، خو ژوند ورسره وفا ونه کړ. له هرات څخه تر شاتګ وروسته په 1861 او 1863 کلونو ترمنځ ایران مکررا د سیستان موضوع انګلیسانو ته وړاندې کوله او غوښتنه یې دا وه چې د پاریس تړون پر اساس مداخله وکړي او پر سیستان د افغانانو د احتمالي برید مخه ونیسي. په انګلیسانو به دا خبره کوله چې سیستان هیڅ کله د ایران د قلمرو برخه نه، نو ځکه یې په دې قضیه کې مداخله نشو کولی. په پایله کې د سیستان مالکیت پر سر دعوه د سوله ییز حل لپاره انګلیسانو ته وړاندې شو او انګلیسانو هم جنرال ګولډ سمیت د قضیې د څېړلو لپاره حکم په توګه وټاکه. د برېټانوي هند د حکومت د 1870 کال د اګست په 9مه نیټه د انګریز جنرال ګولډ سمیت په مشرۍ او پلاوی وټاکه چې لومړی تهران او بیا له هغه ځایه له یو تن ایراني کمیسار سره یو ځای سیستان ته لاړ شي څو د افغانستان او ایران ترمنځ سیستان د مالکیت په اړه حاکمیت وکړي. کله چې د ایران حکومت په تهران کې خپل کمیسار معرفي کړ، ګولډ سمیت په هند کې د برېټانیا حکومت ته ټلګراف وکړ چې د ایران کمیسار د مشهد له لارې سیستان ته روان دی او همدارنګه د افغانستان کمیسار هم په جوین یعنې د فراه اوسني ولسوالۍ لاشو جوین کې دی، نو دته هم باید اجازه ورکړل شي چې سیستان ته لاړ شي او هلته له افغان او ایراني کمیسارانو سره یو ځای شي. خو د برېټانوي هند حکومت مشرتابه ورته ځواب کې ولیکه چې تر اوسه د افغانستان له لوري کمیسار نه دی ټاکل شوی او دا چې د امیر شیر علي خان زوی یعقوب خان د خپل پلار پر ضد بغاوت کړی، نو فکر نه کوم چې افغانستان به دومره ژر خپل کمیسار وټاکي. په دې پسې ګولډ سمیت ته بل ټلګراف استول کیږي او ورته سپارښتنه کیږي چې د افغانستان له لوري د کمیسار تر ټاکل کېدو پورې دی له وخت څخه به ګټې اخیستنې لومړی د بلوچستان د سرحد ټاکلو قضیه حل کړي. انګریز پلاوی د اصفهان او یزد له لارې کرمان او بلوچستان ته حرکت کوي. سمیت د 1801 کال په سپټمبر میاشت کې مکران او بلوچستان د سرحد د تعیین طرحه چمتو کوي او په دې توګه د بلوچستان یو برخه د ایران او بلې د برېټانوي هند د حاکمیت برخه ګرځي. سمیت بیرته تهران او بیا په 1801 کال د سپټمبر په 26 لندن ته ځي. هلته خپل دولت د کار په اړه ګزارش ورکوي او د یو لړ سپارښتنو له ترلاسه کولو وروسته بیرته ایران ته راځي.
ګرځي. د هند وایسرای له خوا میجر جنرال ریچارډ پالک ته دنده سپارل شوې وه چې د افغانستان حکومت له یو تن استازي سره به د کندهار له لارې سیستان ته ځي او له ګولډ سمیت سره به یو ځای کیږي. سمیت او پالک سیستان تر خوځېدو مخکې کلکټې ته لاړل او هلته یې له وایسرانو څخه ځینې هدایتونه ترلاسه او د 1822 کال د جنورۍ په 9 د بندر عباس له لارې د ایران ښار ته ورسېد او له هغه ځایه له ایراني پلاوي تر سیستان ته لاړل. دوی د ایران تر ولکې لاندې سیستان په نصرت آباد کې افغان پلاوي ته منتظر پاتې شو. خو دا چې افغان پلاوی ناوخته راورسېد، ګولډ سمیت او ملګرو یې د ایران د سیستان تر څنګ د افغانستان په خاوره کې د هلمند سیند مربوطات ټولو سروي او نقشه کړې وه. د مارچ په 8 نیټه د امیر شیر علي خان، صدراعظم سید نور محمد شاه، د انګریزانو له 2 تنه استازو هر یو جنرال پاک او ډاکټر ویلیو سره سیستان ته راورسېدل. د ایران د پلاوي مشر میرزا معصوم خان د سیستان په نصرت آباد کې میشت او تمه یې درلوده چې افغان پلاوی به د ملاقات لپاره داغه لیدو ته ورشي. خو د پلاوي مشر سید نور محمد شاه هلته له ورتګ څخه ډډه وکړه. بالاخره ګولډ سمیت پریکړه وکړه چې ټول تهران ته لاړ شي او حاکمیت به هلته دایر کړي. دواړو لورو یعنې افغانستان او ایران خپل شواهد او مدارک جنرال سمیت ته وسپارل. سمیت تر خپل 40 ورځني ماموریت وروسته د 1822 کال د اګست په 9 خپله پریکړه افغانستان او ایران ته واوروله. افغانستان د حاکمیت پریکړه رد کړه او صدراعظم نور محمد شاه له تهران څخه بیرته کابل ته ستون شو. خو د ایران پاچا په 1822 کال د سپټمبر په 14 انګلستان د سفر پر مهال د انګلستان له حکومت سره د ګولډ سمیت د حاکمیت پریکړه ومنله. د سیستان د مالکیت دعوه تاریخي حق او اوسنی تملیک. دا چې د ګولډ سمیت حاکمیت تر ډیره د افغانستان او ایران ترمنځ د سیستان پر سر اراضي شخړې ته ځانګړې شوې وه، نو ایران په خپله صورت دعوا کې د تاریخي حق حقوقي اصل تحریک کړ او ادعا یې کوله چې سیستان له ډیره پخوا زمانې څخه د ایران د قلمرو برخه وه چې په 1940 کال کې د احمد شاه ابدالي لوري د افغاني امپراتورۍ د قلمرو برخه وګرځېده. سمیت د ایران د دې ادعا په ځواب کې حکم کوي چې تاریخي، دیني، ژبني او غالبا د سیستان د خلکو عادتونه ټول له فارس یعنې ایران سره د یاد ټوټه ځمکې یعنې سیستان یو ځای کېدل تاییدوي. خو فارس د دې حق د تصرف لپاره موجوده دلایل نه لري، ولو که دا خاوره د افغانستان لخوا نیول شوې اوسي او یا یې خپلواکۍ سلب شوې وي. هغه موده چې د لرغوني تړاو په توګه ورته اشاره کیږي ډیره پخوانۍ ده. د یوې پیړۍ بیلول د دعوې د صحت په اړه خنډ نشي کېدی. حکم وړاندې زیاتوي د پیړۍ تر 2 نیمایي پورې د افغانانو تملیک تر ډیره اسمي و، نه واقعي او تر ډیره متزلزل و، نه ثابت. دا تملیک ښایي د یرغل او نیواک له لارې اعاده شوی وي یا هم لنډمهاله تصرف وي. خو سربیره پر دې افغانان د دې ادعا د اثبات لپاره یو شمېر اسناد لري او دا اسناد د دې ټولو ماهیت لرونکي قضیې په څېړنه کې مادي شواهد ګڼل کېږي. عمومي اصول او تیوري ګانې تل مهم ګڼل کېږي خو حقایق نشي پنځولی، ځکه چې حقایق د عمومي اصول او تیوریو د حمایت او رامنځته کېدو لپاره عملي شواهد وړاندې کوي. په دې توګه نه تاریخي تړاوونه او نه هم ملي خواخوږي د قضیې د حقایقو د رد لپاره کافي دي او حقایق ښایي چې فارس د نادرشاه د واکمنۍ را په دې خوا تر دې وروستیو پورې د سیستان په داخلي اداري چارو کې لاس وهنه ده کړې. د سمیت له پورتني حکم څخه دا استنباط کېږي چې د نادر افشار له واکمنۍ راهیسې ایران هېڅکله په سیستان کې خپل حاکمیت نه دی اعمال کړی او د نړیوالو حقوقو د اغیزناکه کنټرول افیکټیو کنټرول ډوکترین له نظره هم د سیستان د مالکیت په اړه د ایران ادعا صحت نه درلود. د دغه ډوکترینو پر بنسټ کتل کېږي چې آیا یو دولت په خوا پر متنازع خاوره حاکمیت او رښتینی واک او کنټرول درلود که نه. په 1990 کال کې د عدالت نړیوالې محکمې د مالیزیا او د اندونیزیا ترمنځ د پالو لیچیتان او پالو پاسیدان ټاپوګانو په اړه قضیه کې د اغیزناکه کنټرول اصل ته مراجعه کړه. محکمې ویل چې مالیزیا یو وخت په دې ټاپوګانو کې د کشف د هګیو تجارت او د الوتونکو د ځالو جوړولو په اړه مقررې پلي کړې وې چې په دې اساس په یادې مقررې چې تقنیني ماهیت لري او د مالیزیا د ملي حاکمیت د اعمال ښکارندویي کوي د مادي شواهدو په توګه پر ټاپوګان د مالیزیا د تملیک حق ثابتوي. محکمه زیاتوي په خپله د مالیزیا یا د هغه ځای ناستی یعنې برېټانیا لخوا په ټاپو
ټاپوګانو کې ترسره کړي. په خپله د مالیزیا او یا د هغه ځای ناستې برېټانیا لخوا په ټاپوګانو کې ترسره کړي فعالیتونه چې اوس مالیزیا پرې استناد کوي که څه هم د شمیر له پلوه نسبتا کم دي خو د ماهیت له پلوه متفاوت دي او تقنیني اداري او غیر رسمي قضایي اقدامات پکې شاملېږي. دا د پام وړ وخت په پام کې نیسي او داسې یوه بیلګه وړاندې کوي چې یاد هیواد په دواړو ټاپوګانو کې د دولتي حاکمیت د اعمال نیت درلود. افغانستان د سیستان په قضیه کې د خپل دفاعي لپاره ګڼ دلایل وړاندې کړل. د حاکمیت لپاره د افغانستان ټاکل شوي کمیسار ادعا کوله چې احمد شاه ابدالي له واکمنېدو سره سم د سیستان واکمنانو د افغاني دولت مطابقت کار او ان د افغانستان په نامه مالیات راټولول. په 1940 کال کې کله چې احمد شاه بابا په لومړی ځل افغاني دولت تاسیس کړ دا وخت د سیستان د واکمن ملک سلیمان کیانی نومېدو او نوموړی د احمد شاهي دولت اطاعت ومانو او هم خپل لور احمد شاه بابا ته په نکاح کې ور وړاندې کړه. ګولډ سمیت هم وایي چې ملک سلیمان د احمد شاه دوراني تر واکمنۍ لاندې سیستان اداره کوو. هغه ته مالیات راټولول او په جګړو کې به یې ورته مرستندویه لښکرې استولې. د احمد شاه بابا زوی تیمورشاه د سیستان اداره سلیمان کیانی زوی ناصر خان ته ورکړه او تر ناصر خان وروسته د هغه زوی بهرام خان واک ته راغی. کله چې د 19مې پیړۍ په سر کې په سیستان کې د بلوچانو لخوا د ناامنۍ هڅې پیل شوې ملک بهرام له افغان واکمنانو سره خپلې اړیکې لا ټینګې کړې. همدغه نږدې اړیکې او تړاوونه وو چې کله محمد شاه قاجار په 1830 کال پر هرات برید وکړ ملک بهرام له خپلو سیستاني لښکر سره د هرات د واکمن په پلوي ودرېد. ملک بهرام د ایران او وزیر فتح خان ترمنځ په 1830 کې د کافر کلا په جنگ کې هم د وزیر فتح خان ننګه کړې وه. کاندید اکاډمیسن ښاغلی اعظم سیستاني په خپل کتاب سرگذشت سیستان رود هریمن کې لیکي چې د ګولډ سمیت د حاکمیت پر مهال افغان کمیسار د ایرانی لوري د ادعا او د رد لپاره تاریخي اسناد او مدارک وړاندې کړل او د افغان لوري دفاعیه کې 14 موارد موجوده وو خو لیکوال د دې اسناد او شواهدو جزئیات نه دي وړاندې کړي. اما که چیرې د ګولډ سمیت حکم دریم بند ته وګورو داسې ښکاري چې ګڼې سمیت د افغان لوري لخوا وړاندې شوي اسناد د فعلي تملیک د ادعا د اثبات لپاره مادي شواهد ګڼي. ځکه خو د خپل حکم په دویم بند کې وایي د پیړۍ تر دویمې نیمایي پورې د افغان تملیک تر ډیره اسمي و نه واقعي او تر ډیره متزلزل نه ثابت. دا تملیک ښایي د یرغل او نیواک له لارې یاده شوی یا هم لنډمهاله تصرف وي خو سربیره پر دې افغانان د دې ادعا د اثبات لپاره یو شمېر اسناد لري او دا اسناد د دې ټولو ماهیت لرونکي قضیې په څېړنه کې مادي شواهد ګڼل کېږي. په پایله کې سمیت پر دوو برخو د سیستان د ویش حکم کوي. د سیستان ښېراز او سمزور ځمکه چې درې اړخونو ته یې د هامون په نامه جهیلونه او یو اړخ ته د هلمند سیند موقعیت لري او نوموړی اصلي سیستان بولي ایران ته ورکوي او دویمه برخه یې چې د ننني نیمروز د چغانسور ولسوالۍ او د کوهک بند ته پورته د کمال خان په استقامت ځمکه او د سیستان دښته په ځان کې رانغاړي او سمیت د بیروني سیستان په نامه یادوي افغانستان ته ځانګړی کوي. نوموړی حکم کوي چې اصلي سیستان باید د فارس په حدودو کې د یوې سرحدي کرښې په واسطه جلا شي. دا حاکمیت له بې عدالتۍ او سیاسي غرضونو خالي نه و ځکه چې انګلیسانو د عدالت نه بلکې د سیاسي ملاحظاتو پر بنسټ پرېکړه وکړه او د سیستان طبیعي جغرافیه چې د یو نړیوال سرحد په توګه د غوره کېدو قابلیت نه درلود د دوو ملتونو ترمنځ متنازع او جنجالي کړ. سمیت یوازې یو سرحد وټاکه خو د یو بد میراث په توګه د اوبو لانجې راتلونکي نسلونو ته پرېښوده. د سمیت حاکمیت په دې کرښو پای ته رسي. سربیره پر دې دا خبره باید روښانه وي چې دواړه اړخونه باید هیڅ داسې کار ونه کړي چې د هلمند سیند دواړو غاړو ته د کرنې لپاره د اړتیا وړ اوبو کې لاس وهنه وګڼل شي. د هلمند سیند نوی رژیم او د مکمهان حاکمیت په 1802 کال کې د سمیت د حاکمیت په پایله کې د هلمند سیند نوی حقوقي رژیم غوره کړ او د سیستان هغه اوبه چې یو وخت د طبیعت د قانون تابع وي اوس د سیاسي جغرافیې تر حد و حصار لاندې راغلي. د دې اوبو یوه برخه د افغانستان او ایران ګډ سرحد وټاکل شو چې له همدې کبله هلمند لومړی ځل د یوې فرامرزي سیند په توګه نړیوالو حقوقو تابع وګرځېد. له بلې خوا ګولډ سمیت په خپل حاکمیت کې د پولې حدود او بریدونه معلوم نه کړل چې له همدې کبله سیستان 25 کاله وروسته یو ځل بیا
د افغانستان ایران ترمنځ د شخړې شاهد و. دا جنجال په 1896 کال کې د هغه وخت پیل شو کله چې د هلمند سیند د افغانستان او ایران پولې تر څیرمه له خپل اصلي مسیر څخه د افغانستان لور ته منحرف شو او ایران ادعا کوله چې افغانستان پرې اوبه وچې کړي دي. ایران یو ځل بیا د پاریس تړون پر اساس انګریزانو ته مراجعه وکړه چې د دوی او افغانستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي. په داسې حال کې چې مخکینی حاکمیت د سیستان د اراضۍ د ویش او د سرحد د ټاکلو په اړه و. دا ځل وپتیل شوه چې د هند د وایسرای ځانګړي استازي و د اوبو د ویش او عقابې په اړه حاکمیت کوي. د 1902 کال د جولای په 1 د هند وایسرای لارډ ګرزن د افغانستان امیر حبیب الله خان ته په لیک کې ولیکل چې د هلمند سیند د مجرا د بدلون له امله په سرحد کې د افغان او ایراني چارواکو ترمنځ وضعیت رینګلی شوی و. اوان خبره د قوې استعمال ته رسېدلې وه خو هلته د برېټانیا د قونسل په منځګړیتوب ستونزه حل شوې ده. کرزن زیاتوي هغه افغان میر ته معلومه ده چې دا حالت خطرناک دی. د ایران دولت د انګلستان دولت ته څرګنده کړې ده چې د هغې ځمکې د تصرف بر علاوه چې څه موده مخکې د ایران ملکیت و افغاني رایاو د سیستان بند ته نږدې د ایران یو بند کوهک خراب کړی او د میلک سویل لور ته یو بل بند جوړ کړی او د هغه سیند لاندې دوز محمد کلي ته نږدې یو بل بند تیار کړی او همداسې د هلمند ټول سیند افغاني طرف ته اړولی دی. په دې توګه ایران دولت د پاریس تړون شرایط شمن دی او د برېټانیا دولت څخه د منځګړیتوب او د پولو د ټاکلو غوښتنه کړې ده. افغان امیر د دې لیک له ترلاسه کولو وروسته د ایراني لور د ادعاو د څېړلو امر کوي او د 1902 کال د اکتوبر په 15 د هند د وایسرای ته د هغه د لیک په ځواب کې لیکي. له څېړنو وروسته جوړه شوه چې ګولډسمیټ له خوا د کهل شوي نقشې له مخې د افغان مقاماتو له خوا د ایران په حدودو کې هیڅ لاسوهنه او زیاتونه نه ده شوې. د هغه ځمکو په اړه چې په خوا د هلمند سیند لویدیځ لور ته وي او اوس د ایران د ادعا پر اساس ختیځ لور ته راڅرګندې شوي دي. لیکم چې د دې متنازع اراضي په اړه چې که چیرې د ګولډسمیټ د نقشې له مخې د کرښې هاخوا لویدیځ لور ته وي دعوا نه کوم او په جغانسور کې خپلو مامورینو ته هدایت کوم چې د ایران په خاوره کې مداخله ونه کړي. وایسرا لارډ کرزن د 1902 کال د نومبر په 22 امیر ته په ځواب کې کاږي چې د سیند د مجرا د بدلیدو له امله هغه سرحدي کرښه چې جنرال سمیت کښلې وه اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د بیلونکي کرښې په توګه په خپل ځای نه ده پاتې. د هغه په وینا د ایران دولت د برېټانیا څخه د یو منصف د ټاکلو غوښتنه کړې او د برېټانیا دولت په دې اړه یو دروند مسؤلیت پر غاړه لري. کرزن وړاندې لیکلي د دې ټولو ستونزو د حل لپاره کلونیل مکهان د منصف په توګه ټاکل شوی او نوموړي ته لارښوونه شوې چې سیستان ته حرکت وکړي. مکمهان د 1903 کال په فبروري کې له یو پلاوي سره سیستان ته راغی خو دا د تیر هغه په پرتله ډیر دقیق او پراخ ماموریت او تر ډیره د هلمند او سیستان د تحقیق یوه جامع پروژه وه. مکمهان هلته 2 کال او 3 میاشتې تیرې کړې او نوموړی په دې موده کې د هلمند او سیستان د جغرافیې تاریخ او هلته د کرنې اوبو لګونې اقلیم د اوبو د جریان او د خلکو د ټولنیز وضعیت په اړه خپل پراخې څېړنې وکړي. د هغه د څېړنو راپور د کتابونو په بڼه په 3 ټوکه کې چاپ شو. د مکمهان د حاکمیت په تړاو د هغه اسناد له رویه چې له ما سره شته نوموړي په خپل ماموریت کې 2 عمده موضوعات وڅېړل. سرحدي حدودونه او عقابه لومړی سند د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي حدودو د ټاکلو او علامت ګذارۍ په اړه دي چې 14 مادې لري. د دې سند په لومړۍ ماده کې د افغانستان سرحد داسې تعریفوي: په سیستان کې سرحدي کرښه چې د افغانستان ختیځ او د ایران لویدیځ کې پرته ده په لاندې ډول ټاکل کیږي. له کوه ملکسیا څخه د یوې نیغې کرښې کشولو سره تر کوهک بنده پورې له دې نقطې څخه د هلمند سیند مسیر په تر هغې نقطې پورې چې دغه سیند پر 2 څانګو ویشل کیږي چې د پریان سیند او د نادعلي کانال په نومونو یادي سرحدي کرښې وي. له دې ځایه به د نادعلي مسیر تر هغې نقطې پورې سرحدي کرښې وي چې کله کانال سیخسر ته رسیږي. له دې ځایه به کرښه د دولت محمد کلي په نامه نقطې پورې د سیخر مسیر تعقیبوي چې چیرته چې سیخسر د لویدیځ په لور خپل مزل ته دوام ورکوي او د اوبو هغه مسیر
مسیر ته داخليږي چې په نقشه کې ښودل شوی او په شیله شمشیر کې د حسن خروت کلي ته نږدې نقطې ته رسیږي. د دې ځایه به یو مستقیم خط سره مخ پر وړاندې ځي او د لویدیځ لور ته پروت د علي مردان کلي او په ختیځ کې پروت د علي جنګي له کلي څخه جدا کوي او په تپه طلایي ته رسیږي. د دې ځایه کرښه باید سیده د هغې تپې په لور وکښل شي چیرته چې تر ډیره د شهرکي تپې په لویدیځ کې موقعیت لري. له دې ځایه باید سیده د هغې تپې په لور وکښل شي چیرته چې تر ډیره د فرعي تپې په لویدیځ کې موقعیت لري. له دې ځایه بیا کرښه د شلغمي لور ته ایستل کیږي او له هغې نقطې بیا سیده له کوه بندان سره نښلول کیږي. د دې سند په پاتې مادو کې سرحدي نښې او علامې واضح شوي دي چې بیانول یې دلته اړین نه ګڼم. خو دویم سند چې د اوبو په اړه د حکم پرېکړه یا رایه ده ضرور ده چې مهم ټکي یې دلته ماده وار را نقل کړو. لومړی ماده: هیڅ لوری باید د کوم کانال په رغونې یا جوړونې چې د سیند دواړو غاړو ته د کرنې لپاره د اړتیا وړ اوبه په مقدار کې د لاسونې لامل وګڼل شي لاس پورې نه کړي. خو دواړه لوري حق لري چې په خپله خاوره کې موجوده کانالونه وساتي او له کار لوېدلي کانالونه فعاله کړي او د هلمند پر سیند نوي کانالونه په دې شرط جوړ کړي چې د دواړو لورو د کرنې د اړتیا وړ اوبو مقدار زیانمن نه شي. دویمه ماده: هغه مقدار اوبه چې د ایران په خاوره کې د کرنې لپاره اړین دي او کوم چې له کوهک بند او د هغه له ښکته برخو څخه تامینیږي د هلمند د ټولو اوبو یوه درېیمه برخه به وي چې سیستان ته داخلیږي. د سیستان خاوره چې د سر فریدریک ګولډسمیت په پرېکړه کې یادونه شوې ټولې هغه ځمکې په ځان کې رانغاړي چې د کمال خان بند لاندې د هلمند سیند دواړو غاړو ته موقعیت لري. درېیمه ماده: ایران په دې توګه د هلمند د ټولو اوبو د یو ثلث څخه ترلاسه کولو مستحق ګڼل کیږي او له هغې نقطې څخه به تسلیمیږي چیرته چې اوبه د هلمند سیند له بستر څخه یا د کمال خان بند لاندې د سیند بستر څخه د ځمکو د خړوبولو لپاره ترلاسه کیږي. څلورمه ماده: که افغان لوری په خپله خاوره کې کوم کانال جوړ یا رغوي لکه څرنګه چې پورته هم ذکر شوی دا باید په پام کې ونیسي چې د هلمند د ټولو اوبو یو پر درېیمه برخه د ایران د استفادې لپاره بند کوهک ته ورپرېږدي. مکبهان د 1915 کال د اپریل پر 10 خپله پرېکړه د افغانستان امیر حبیب الله خان ته ورواستوله. حبیب الله خان د همدې کال د مې میاشتې په 4 نیټه یو لیک په ترڅ کې د هند وایسرای ته ولیکل چې د مکبهان د حاکمیت اکثریت موارد مني خو د 5مې مادې په اړه چې د افغانستان او ایران د اوبو د نظارت لپاره به یو تن انګلیسي مامور په سیمه کې استوګن کیږي اعتراض درلود. ایران هم دا حاکمیت د ګولډسمیت حاکمیت سره په ټکر کې وباله او د هغې پایلې نه منلې او دغه موضوع تر یوې مودې غلې پاتې شو. بالاخره په 1948 کال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د بریټانیا له سفارت څخه د مکبهان د حاکمیت د انفاذ یا نه انفاذ په اړه پوښتنه وکړه او سفارت په ځواب کې ولیکل چې که څه هم ایران د حاکمیت له پرېکړې سره مخالفت ښودلی و خو دا چې د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت د ایران لخوا پر پرېکړې د بیا کتنې په استئناف غوښتنې په اړه رسما څه نه دي ترلاسه کړي نو پرېکړه کې هیڅ راز بدلون نه دی راغلی. د مکبهان د ماموریت یوه عمده لاسته راوړنه دا وه چې د افغانستان او ایران د سرحد موضوع په بشپړه توګه حل کړه او د هلمند سیند د حقابې په اړه هم د راتلونکو اقداماتو لپاره یو اساس کېښود. د مکبهان له لوري ایران ته د یو ثلث حقابې ځانګړې کول په راتلونکي کې له ایران سره د اوبو د ویش په اړه په مذاکراتو کې یو ښه ماخذ او ریفرنس وګرځېد. داسې چې په 1950 کال کې د هلمند ډلتا تخنیکي کمیسیون هم پرې په خپل راپور کې اتکا کوله. په 1915 میلادي کال په هلمند حوزه کې د وچکالۍ په پایله کې د سیند اوبه کمې شوې او ځل بیا د دواړو هیوادونو د ستونزې په حل پسې مټې بډ وهلې. د دواړو هیوادونو مذاکراتو په پایله کې د اوبو د ویش پر تړون هوکړه شوې وه. دا تړون د 1919 کال د سلواغې میاشتې په 8 په کابل کې د افغانستان د بادشاهي دولت د بهرنیو چارو وزیر علي محمد او د ایران د شاهنشاهي دولت د لوی سفیر باقر
کاظمي ترمنځ په کابل کې لاسلیک شو. له دې تړون سره یوه اعلامیه هم ضمیمه وه. دغه تړون چې مطلقاً د افغانستان پر زیان و د اوبو د ویش او عقابې پر یو داسې میکانیزم پکې وکړه شوې وه چې هیڅ ساینسي او انجینري اساس یې نه درلود او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو معادله پر یو ناپایه کشالې بدلولی شوې. د دې تړون په لومړۍ ماده کې تسجیل شوې وه چې افغانستان او ایران دولتونه موافقه کوي چې هر کال هغه مقدار اوبه چې د هلمند سیند څخه کمال خان بند ته رسیږي له کمال خان بند څخه له وتلو وروسته به یې په مساوي توګه ویشي. د اوبو دغه مساویانه ویش هېڅ کله عادلانه نه و او هم د مکمهان له حاکمیت څخه سره په ټکر کې و، ځکه چې مکمهان د ویش پر اساس د ایران حقابه له 3.1 ټاکل شوې وه او دغه حقابه د هلمند سیند د اوبو د مصرف او کرنې په اړه د هغه پر علمي تحقیق ولاړه وه. د دې تړون یو بل منفي اړخ دا و چې د اقلیمي تغییراتو په اړه هیڅ راز تدابیر پکې نه و پیش بیني شوي. همدارنګه د سیلاب د اوبو د هیڅ یادونه هم پکې نه وه شوې او له دې ښکارېده چې د سیلاب اوبه د هلمند د سیند په مجموعي اوبو کې حساب شوي وي. سربیره پر دې د شخړو د حل یو ډېره ناکاره او ګونګ میکانیزم پکې معرفي شوی و چې د 11 مادې پر بنسټ د تړون د موادو په اړه د اختلاف په صورت کې موضوع لومړی باید میراب ته راجع شي او که چیرې میراب موضوع حل نشوی کړی نو والین او بیا په ترتیب مرکزي حکومت ته به وړاندې کیږي. تړون او له هغې سره ضمیمه شوې اعلامیه چې له افغانستان څخه پکې د لومړي مادې د مفاداتو د عملي کولو تعهد اخیستل شوی تر لاسلیک وروسته د افغانستان د وزیرانو شورا تایید کړه، خو ملي شورا اعلامیه تصویب نه کړه. دا چې ایران یا د اعلامیې د تړون لازمي برخه ګڼله نو ټینګار یې دا و چې د اعلامیې له تصویب پرته تړون ورته د منلو نه دی. هم دا و چې یا تړون هیڅکله مریو الاجرا نه شو. یوه ساینسي حل لاره چې د هلمند تړون لپاره بنسټ وګرځېد. په 1940 کال یوې بلې سختې وچکالۍ یو ځل بیا اختلاف ته زمینه برابره کړه او ایران آن ګواښ وکړ چې موضوع به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د امریکا د متحده ایالاتو دواړو هیوادونو ته د منځګړیتوب وړاندیز وکړ او د 1940 کال په اکتوبر میاشت کې د دواړو هیوادونو استازي په واشنګټن کې خبرو سره کېنول. د دې خبرو په پایله کې هوکړه وشوه چې دواړه هیوادونه به د ستونزې د دایمي حل لپاره یو بې طرفه تخنیکي کمیسیون ټاکي څو په دې اړه تحقیق وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ یو تړون لپاره زمینه برابره کړي. د واشنګټن د ناستې په تعقیب کې د 1948 کال په فبرورۍ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې 3 کسیزې ناپایله تخنیکي کمیسیون د جوړېدو وړاندیز وکړ. دواړو هیوادونه وړاندیزونه ومانه او د چیلي پوهنتون استاد او د دې هیواد د اوبو لګونې ادارې رئیس فرانسیسکو دومینګز، د امریکا تبع انجینر رابرټ ایل لاري او د کاناډا تبع کریسټوف ویب د کمیسیون د غړو په توګه وټاکل شول. د 1950 کال په اګست میاشت کې په واشنګټن کې د دواړو هیوادونو استازو غونډه وکړه چې په ترڅ کې د کمیسیون د دندې لایحه تصویب شوه. له دې سره د کمیسیون غړو له واشنګټن څخه د افغانستان او ایران په لوري حرکت وکړ چې په دواړو هیوادونو کې 3 اونۍ تېرې کړې. دوی د هلمند دلتا په اړه ټوله اړینه ډیټا او معلومات له دواړو هیوادونو څخه ترلاسه کړل او بالاخره د 1950 کال په فبرورۍ کې د خپلو څېړنو راپور دواړو هیوادونو ته وړاندې کړ. دا په حقیقت کې د هلمند د اوبو په اړه په لومړي ځل یو بې ساره علمي تحقیق و چې د مسلکي انجینرانو لخوا ترسره شو او د هلمند د اوبو د ویش په اړه دواړو هیوادونو ته پر ساینسي اساساتو ولاړه انجینري حل لاره وړاندې کړه. لکه څنګه چې کمیسیون په خپل راپور کې لیکي، پر انجینري حقایق او د خبرو پر میز پر مذاکرې ولاړ یو تړون د هغه تړون په پرتله د دوام ډیر چانس لري چې د نورو میتودونو پر اساس پرې وکړه شوي وي. په دې راپور کې د هلمند سیند جغرافیه، هایډرولوژي، اقلیم، خاوره، په دواړو هیوادونو کې د کښت وړ ځمکې، د دواړو هیوادونو د اوبو دودیز استعمال، د اوبو لګونې وضعیت او د کرنې لپاره اوسنۍ او راتلونکې اړتیاوې په دقت سره مطالعه شول او د راپور په پای کې خپلې موندنې او سپارښتنې ولیکلې. هغه اصل چې په دې راپور کې په پام کې نیول شوی و د اوبو عادلانه او معقولانه استعمال و چې د نړیوالو حقوقو لخوا په رسمیت پیژندل شوی او د سیند په بر سر کې د پرتو هیوادونو مشروع حق ګڼل کیږي. د هلمند دلتا تخنیکي کمیسیون راپور د افغانستان د حکومت لخوا ومنل شو،
خو ایران بیا هم اعتراض درلود او د کمیسیون لخوا وړاندې شوي ارقام سم نه بلل. دغه سند په راتلونکي کې له ایران سره د افغانستان د هر ډول مذاکرې او خبرو اترو لپاره اساس وګرځي او همدا لامل چې د هلمند د اوسني تړون حقابه هم د همدې کمیسیون د موندنو او محاسبې له مخې تنظیم شو. لکه پورته چې ذکر شوی کمیسیون د ایران د سیستان د اوبو کلنۍ اړتیا 678 میلیونه او 414 متره مکعبه اټکل کړې وه چې د همدې له مخې د معاهدې په 3مه ماده کې په کښل شوي جدول کې د ایران د هرې میاشتې عقبه ټاکل شوې 820 میلیونه متره مکعبه چې اوسط فی ثانیه 22 متره مکعبه کیږي. خو دا چې ایران د کمیسیون د کار له پایلو راضي نه و، د افغانستان شاهي دولت ایران ته په اوسط ډول 4 متره مکعبه فی ثانیه اوبه د حسن نیت په توګه ومنلې. خو ایران 52 متره مکعبه اوبه غوښتلې. په 1950 کال کې کله چې کمیسیون د هلمند د اوبو په اړه پر څېړنو بوخت و، ایران کمیسیون د خپلې اړتیا وړ اوبه یو لیست وسپاره چې د هغې له مخې ایران د ځان لپاره په اوسط ډول 4.620 متره مکعبه عقابه په پام کې نیولې وه. 49 کاله وروسته د هلمند تړون چې تر یو لړ سخت او لاجمنو ډیپلوماټیکو هڅو او مخامخ مذاکراتو وروسته د 1951 کال د کب میاشتې په 22مه نیټه د افغانستان او ایران د حکومتونو ترمنځ لاسلیک شو. د دواړو هیوادونو ترمنځ 100 کلنه لانجه پای ته ورسوله. په ځانګړې توګه له تړون څخه د افغانستان هیله دا وه چې له مودو راهیسې د اوبو له امله متاثرې اړیکې له ایران سره عادي شي. د شاهي دولت صدر اعظم ارواښاد شهید موسی شفیق د تړون له لاسلیکولو وروسته رسنیو ته وویل د افغانستان حکومت دوامداره هڅې وکړي څو د هلمند په اړه داسې یو تړون وکړي چې دواړه هیوادونه راتلونکي 100 کلونو ستونزې ته په حل لټولو باندې ضایع نه کړي. په ورته وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عباس هویدا ویل د هلمند د ستونزې په هوارۍ سره نور د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د پوښتنې ځای نه پاتې کیږي. د هلمند تړون څخه 49 کاله تیریږي خو لا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ ګیلې او لانجې ختمې نه دي. دا چې تړون له لاسلیک وروسته افغانستان کې ډیر ژر سیاسي بې ثباتي او نظامونو د انقطاع لړۍ پیل شوه، ایران د هلمند له اوبو څخه فوقالعاده ګټه پورته کړه. د هلمند تړون بشپړ تطبیق ته زمینه مساعده نه شوه او ان تر 1983 هجري کاله پورې د کمیسارانو ناستې هم ونه شوې. د افغان حکومت ارقام ښایي چې ایران د 1956 1990 کلونو ترمنځ په کال کې په اوسط ډول 1.919 میلیونه متره مکعبه او د 2010 او 2020 کلونو ترمنځ په کال کې په اوسط ډول 2.299 میلیونه متره مکعبه اوبه ترلاسه کړي دي. په داسې حال کې د تړون له مخې ایران باید په یو نورمال اوبهیز کال کې له هلمند څخه د کال شاوخوا 820 میلیونه متره مکعبه اوبه ترلاسه کړي. شواهد ښایي چې ان له ابتدا څخه تر ننه د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو په اړه اختلاف او منازعه د اوبو د مقدار د کمیت یا قلت له امله نه و، بلکې د ستونزې اصلي ریښه د ایران لخوا د اوبو په ناسم مدیریت کې ده. مکمهان د خپل حاکمیت د پریکړې په مقدمه کې وایي چې په سیستان کې د دې کمیسیون لخوا تر دقیقې څېړنې او ژورې ارزونې وروسته لاندې ټکي په وضاحت سره تایید دي. الف سیستان د اوبو د قلیت پر ځای تر ډیره د اوبو د ضایعات څخه کړیږي. کښت لپاره د اړتیا وړ اوبه د ضایع کیدونکو اوبو په پرتله زیاتې دي. همدارنګه د هلمند ډلتا تخنیکي کمیسیون هم تاییدوي چې د تاریخي شواهدو له مخې د هلمند ډلتا کې د اوبو د ویش پر سر اختلاف لزوما د اوبو له نشتوالي یا کمښت سره تړاو نه لري. د دې کمیسیون په راپور کې دغه راز په ډاګه شوی چې د هلمند سیند 50 اوبه په ډلټا او په ځانګړې توګه په سیستان کې ضایع کیږي او هوا ته تبخیر کیږي. د بده مرغه دا ستونزه لا هم پر ځای ده. هغه اوبه چې ایران په سرحدي نقطه کې د سیستان سیند څخه د چا نیمه په نامه لویو څاګانو تصوف کوي له یوې خوا هوا ته د تبخیر له امله ضایع کیږي او له بله پلوه د هامون جهیلونو حق هم تلف کوي چې دا کار د هامونونو د وچېدو او هلته د ایکولوژیک ناورین لامل شوی. پر دې سربیره ایران د هلمند د سیند کیڼ لور ته
خپله خاوره کې کانالونه کیندلي او واټر پمپونه یې نصب کړي چې دا کار له تړون څخه سرغړونه ده او هم د افغانستان د کننګ او چغانسور ولسوالۍ باندې اوبه وچې کړي. د دې ټولو ستونزو حل د تړون په بشپړ تطبیق او تړون ته په اوس وخت کې باید د لویې قاعدې په سترګه وکتل شي، ځکه چې په تړون کې د دواړو هیوادونو حقوق او مکلفیتونو ته په واضح ډول تعریف شوي دي. د 5مې مادې لومړۍ فقرې له مخې افغانستان مکلفیت لري چې ایران له خپل حق څخه په ټولیز یا هم په قسمي توګه محروم نه کړي او له بلې خوا د همدې مادې د 2مې او 3مې فقرې له مخې له حقابې څخه پرته د هلمند پاتې ټولې اوبه د افغانستان حق دي او ایران نشي کولای چې په اضافي اوبو کې تصرف یا حق درلودلو ادعا وکړي یا هم افغانستان د هغو له استعمال څخه منع کړي. خو دا چې تر اوسه تړون په بشپړ ډول نه دی تطبیق شوی، ایران تر خپلې عقابې 2 الی 3 برابره زیاتې اوبه ترلاسه کوي. له بلې خوا هغه اختلافي مسایل چې باید په تړون او د هغه په الحاقي پروتوکولونو کې د پیشبیني شوي میکانیزمونو له لارې چې کمیساران دي حل شي. برعکس ایران د اوبو په تړاو اختلافي مسایل تل رسنیز کوي او خپل ولس ته داسې تلقین کوي چې گویا افغانستان د بندونو په جوړولو پر سیستان او بلوچستان اوبه وچې کړي. دغه ډول خصمانه ډیپلوماسي د تړون اغیزمنتیا تر پوښتنې لاندې راوړي، لکه په ایران کې یو شمېر اهل نظر او اکاډمیک چې په همدې هڅه کې دي چې اوسنی تړون ناکامه وښایي. د دې وضعیت دوام بې باوري نور هم زیاتوي او ښایي دواړه هیوادونه له هغه فرصت څخه محروم کړي چې دا فرامرزي اوبو په برخه کې په ګډه همکارۍ کې لیدل کېږي. اقلیمي بدلون او د نفوسو زیاتوالی دوه هغه ننګونې دي چې پر نړیوالو سیندونو د شریکو هیوادونو ترمنځ د شخړې پوټانشیل لوړوي. نو په دې اساس حالت د دې ایجاب کوي چې د تړون د تطبیق لپاره د جدیت وښودل شي او له تړون څخه د باندې د ګټو په تګلاره باندې غور وشي. ما په دې لیکنه کې د هلمند داستان ځکه له 13 کال څخه پیل کړ چې له تیر څخه زده کړه وکړو او پر دې فکر وکړو چې که اوسنی تړون د لوبې د قاعدې په توګه نه منو، آیا اوسني عصر کې چې دواړه هیوادونه د پخوا په پرتله لا ډېر ننګونو سره مخ دي، ممکنه ده چې یو ځل بیا د یوې ناپایه کشالې په لور لاړ شو؟